یو کور نه د جړا اوازونه راځي، ماشومان جاړي. عمر فاروق رضی الله عنه په لار تیریږي، شپه ده، تیاره ده، خاموشي ده، آواز ډېر د لرې لرې نه راځي. چې لرې هم خبرې کېږي، آواز یې جړاوي نو اورېدی شي. عمر رضی الله عنه زی 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 کوم ځای نه آواز راتلو هلته ورسېد. اس پروټوکول ورسره نشته، اس پاپو مخکې وروسته نشته، یوازې تنې تنها. دروازه ټکوي، کس راوځي، وی بای دا د ماشومانو د جړا آواز راځي، ولې خیر شو؟ وی کور والا مې بیماره ده، ماشوم پیدا کیږي، څوک د خدمت هم نشته، او سوی مورد ده چې بچی مې نهر دي، د لوږې نه جړي. وی دا اوښه به د مال را نه کې، مطلب دا چې پیدل و. عمر رضی الله عنه ته دا اوښه به د مال را نه کې. وی څه دپاره؟ وی شاید چې زه ستا څه امداد وکړم. نن خو چې اول لاړ شي نو خپل تعارف ورته وکړي، زه پلان کې یم، او وی دا یو اوښه ده، بس بوی زه که دې راوسته خو هم ستا خوښه او که نه نو بس پښتانه وی که نه خوار په هندوستان هم خواري. عمر رضی الله عنه اوښه روانه کو، په تیزه په سپیډ کې ځي، او کور ته چې ورسېدو غلې راواغسته، اوړه وغیره، او بیبي ځان سره کېنوله. وی څه کې؟ وی راځه د یو خور خدمت له دې بوځم. راورسېدل، بیبي ته وی ته دننه لاړه شه او د خپلې خور خدمت وکړه. خاتون اول. څوک؟ خاتون اول. دا خاتون اول سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کور والا. وی ته ورشه د خپلې خور خدمت وکړه. او لرګي او کاڼي را جمع کړل. عمر رضی الله عنه لګیا دی اور بلی او پوکی وهي، او هغه دوړې هغه لوګي راځي او په ګیره کې انخلي. د عمر رضی الله عنه ډېره ببره ګیره ګڼه. هغه تن ګوري چې دا څوک دی زما دپاره ځان دومره په عذاب کو. کټوې باندې کړه، دلته خوراک تیار شو، او دننه آواز راغو، اے امیر المومنین مبارک شاه، ستا د ملګري زویو شو. هغه تن وایي څه؟ امیر المومنین عمر فاروق؟ وی آو. وی جی زه معافي غواړم. او وی ته نه، زه معافي غواړم ستا نم او د الله نم چې زما په حکومت کې او زما په بادشاهۍ کې دا دومره وخت په تا تکلیف تیر شو، او زه ستا نه غافله ولې ومه. دا تعلیم مونږ ته میلاوېدی شي د سیرت د صحابه کرامو نه، خو مونږ سره ټیم چرته دی؟ مونږ خو د انګریزانو هغې پسې ګرځو کنه. څوک وایي پلانکې مې رول ماډل دی، او څوک وایي ډنګرې مې رول ماډل دی. دا ذمه داري د حاکم ده، تش په نوم اخستو نه، چې یو تن نوم اخلي ریاست مدینه او ریاست مدینه. وګرځه په دې ریاست مدینه کې څومره خلک نهر اوده کېږي، څومره خلکو سره د علاج پیسې نشته، څومره خلک بیماران دي، مشکل کې دي، تکلیف کې دي، ظلم پې کېږي، او بادشاهان ښه په آرام اوده دي، ایټرې دي، او یو شی دی او بل شی دی، او ګاډي دي، او جهازونه دي، او بنگلې دي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کې هر یو حاکم دی، او داغه نه د خپل رعیت باره کې تپوس بکی. بادشاہ نه به تپوس نه کی. بیبي وی عمر رضی الله عنه با چې کټ ته وختو اوده به شو، لږ ساعت پس به بیا را ټوپ کړل، را پابسېدو، خوب به نه کولو د شپې. وی هسې نه چې زه په آرام اوده شمه او زما په رعیت کې په چا باندې تکلیف او مصیبتي. الله دې موږ د هغې په نقش قدم باندې تلو والا جوړ کړي. الله ته هېڅ ګرانه نه ده.